اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ نننی درس په کمپیوټر کې دا د ډیسکټاپ او د ټاسک بار کې درس ده. که چیرې تاسې کمپیوټر ګول کوئ نو تاسې بیا له سره ولګوئ نو تاسو ته به اول دا صفحه راسي. دې ته آیکنس وایي او دغه چک مارک غونته چې لري دې ته شارټ کټ وایي او دې ته فولډرز وایي او داسې دا ټاسک بار ده. نو ټاسک بار چې ده په څلورو بخشو یا په څلورو پارټو باندې ویشل شوی ده. هغه څلور پارټونه یا بخشونه دا دي: سټارټ مینو، کویک اکسس بار، نوټیفیکیشن ایریا او شو ډیسکټاپ. اول موږ سره دا سټارټ مینو. سټارټ چې دغه کمپیوټر ته راسئ نو ته دغه څه شي شروع کوې. له څه شي نه ته شروع کوې؟ که چیرې دلته موږ راسو دا وګورئ سټارټ هلته راغله. دا د سټارټ مینو ده. دلته غواړم ورډ خلاص کړم، پاور پوینټ او همداسې نور. که چیرې تاسې په دې کې خپل پیدا نه کړ لکه اکسل نو تاسې به دلته راځئ. دلته د ستاسو د کمپیوټر کې کوم پروګرامونه دي هغه ټول دلته دي. نو که تاسې په دې کې خپل پیدا نه کړو نو تاسې به راځئ سرچ کې به یې لیکئ. که غواړم زه په دغه ځای کې د اکسل شارټ کټ راولم یا دلته د اکسل وي لکه ورډ پاور پوینټ غونته نو دلته یې ویلیم دي کوم یو چې موږ پینټ کړي دلته راځي. که موږ غواړو اکسل هم پینټ کړو نو موږ دلته سرچ ته راځو، دلته لیکو اکسل. اکسل هم چې ولیکو دلته راس یا رایټ کلیک پې کوو، پینټ ټو سټارټ. وګورئ سټارټ ته راغی که رانغی. نو که موږ وغواړو دلته پینسي یا دلته راسي نو موږ دلته سرچ کې هماغه لیکو نو موږ رایټ کلیک پې کوو نو موږ ته به بیا هلته راسي. دا و سټارټ مینو. سټارټ مینو کې چې دا دلته موږ کمپیوټر هم ګول کولی سو. او بل موږ سره دا ساین لاک. که غواړې دغه کمپیوټر لاک کې نو بیا د لاک لار نه کولی سې ساین اوټ هم کولی سې. لکه مثالا ته په خپله کمپیوټر کې دوه یوزره لرې، که غواړې بل اکاونټ ته لاړ سې نو ته بیا د هغې لار نه کولی سې چینج اکاونټ سیټینګ. دغه اکاونټ سیټینګ دی کوم چې دی هغه له دې لار نه کولی سې ته چینج کړې. او دلته پاور له دې لار نه ته کولی سې کمپیوټر سلیپ موډ ته واړې ګولې کې بیا له سره خپله ولګېږي لکه ریسټارټ. او بل موږ سره دا آل اپس دغه ټول اپسونه چې تا دلته پینټ کړي دي هغه ټول اپس دلته دي. دلته ګوره څومره چې اپسونه تاسو سره دي هغه ټول دلته راځي. دا و د سټارټ مینو. او بل موږ سره دا کویک اکسس بار. داسې دا کویک اکسس بار ده هغو شیانو ته چې موږ زر لاسرسی ولرو نو موږ د کویک اکسس بار نه کولی سو. دغه تاسې دغه کویک اکسس بار له خپل نوم نه هم پېژندلی سئ. کویک زر ته وایي اکسس لاسرسی. نو که چیرې موږ یو پروګرام غواړو زر یې خلاص کړو، زر لاسرسی ورته ولرو نو موږ دا د کویک اکسس بار لا نه کولی سو خلاص کړو. او بل موږ سره ده نوټیفیکیشن ایریا. نوټیفیکیشن ایریا دغه ده تر دغه ځای نه تر دغه ځای پورې. که چیرې تاسې کمپیوټر کې یو تاسو ته مسیج راسي یا د کمپیوټر سیټینګ هم چینج کوئ نو تاسو ته هغه دلته نوټیفیکیشن ایریا ته راځي. او دا موږ سره دا د ډیسکټاپ آیکنونه دي. دې ته ډیسکټاپ وایي او دې ته ټاسک بار وایي. نو که چیرې تاسې دلته راسئ، دلته په ډیسکټاپ کې راس یا رایټ کلیک وکئ نو تاسو ته به دا راخلاصي. په دې کې اول موږ سره ده ویو. تاسې دغه آیکنونه چې دي تاسو ته دا اوس څه خلته ښکاره سي. تاسې اوس دغه څه خلته ګورئ ویو لارج آیکنس. دا آیکنونه تا ته غټ کړي، میډیم متوسط یې کړي. وګوره نه غټ سول نه وړکي سول، متوسط سول. او سمال آیکنس بیخي وړکي آیکنونه وي. او بل موږ سره ده اټو ارینج آیکنس. که چیرې موږ دلته راسو رایټ کلیک کړو ویو ته راسو سایز یې غټ کړو. که چیرې موږ اوس راسو یو فولډر راولو نیو
ګوره د چې راغی ګوره بل چې ته وړاندې نه سو دا تیار موږ ته دا منظموي اوس موږ بې منظمه کولی نه سو اچو موږ ته دغه اتومات ارینج یا منظموي که چیرې موږ ویو ته راسو نو که دا اوس چک مارک نه وباسو یو جي ته وړو بل جي ته هم ځي څومره ورنږدې کوو ورنږدې کېږي ځکه چې دلته په ویو کې موږ چک مارک نه ویستو که اوس چک مارک وګوره ټول خپل ځایو ته لاړل اوس یو بل ته څومره نږدې نه ورته کېږي یو جي ته وړې بل جي ته نه ځي دا په ویو کې auto arrange icons align icons to grid که دا چک مارک نه وباسو نو ویو ته راسو دا به چک مارک وګورئ یو د جي ته وړو ځي خو دلته چې ورنږدې کوو دلته نه ورنږدې کېږي ګورئ بېرته شاته ځي ځکه چې موږ هلته ورته ویل الاین ګریډ ګوره یو چې نه بل چې ته وړای سو خو یو بل ته دومره ډېر نه سو ورنږدې کولی بېرته به رایټ کلیک وکړو دلته به راسو دا به چک مارک و اټو ارینج آیکنز موږ ته اتومات دا منظموي او شو ډیسکټاپ آیکنز که چیرې تاسې یو خلکو ته درس تشریح کوئ تاسې نه غواړئ چې دغه خلک د تا دغه آیکنز ونه ګوري یا فولډر یا شارټکټس دي دغه ونه ګوري نو ته به رایټ کلیک کوې ویو ته به راځې شو ډیسکټاپ آیکنز به چک مارک نه باسې نو ګوره چې آیکنونه ټول ورک سول اوس به تاسې نه ورخطا کېږئ سیاله د ما آیکنونه ټول ته سول رانه ورک سول تاسې به رایټ کلیک کوئ ویو ته به راځئ شو ډیسکټاپ آیکنز به چک مارک کوئ دا و ویو کې دا د ویو درس او بل موږ سره ده سورټ بای اوس موږ منظمو په څه شي موږ منظموو اوس نیم په نوم یې منظموو که چیرې ای وي هغه به اول راځي بي وي دوم به راځي دویم آیکن به وي سی وي او همداسې نور که چیرې موږ راسو یو فولډر راولو نیو وهو دې فولډر ته ای ورکو بل راسو دلته نیو وهو فولډر وهو دې ته بي ورکو دلته ویو ته راسو نیو ته راسو رښتیا دلته یو نوی فولډر راولو دلته سی ورکو نو که چیرې اوس موږ راسو سورټ بای نیم ووهو اوس ګورئ وګورئ اوس بېرته به ویو ته راسو سورټ بای نیم دا اوس دا موږ په نیم دي ګورئ ای بي سی او بل موږ سره دا سایز له دې لارې نه موږ کولی سو دغه سایز باندې هغه کو منظم کو د هر یو سایز ډېر وي ګوره دا له ټولو نه ډېر سایز یې ده نو دا اول سو که غواړو همداسې وي که غواړو په سایز باندې وي آیټم ټایپ وي او ډیټ موډیفاید لکه تاسې چې اول راوستلی وي په کوم تاریخ هم راوستلی وي که چیرې موږ دغه په 10 تاریخ راوستلی وي جوړ کړی وي او دغه په 9 نو دغه به اول کېږي ځکه چې دغه نه موږ دغه نوی یا زر جوړ کړی ده دا و سورټ منظمول او بل موږ سره دا ریفریش له دې لارې نه موږ کولی چې دغه خپله آیکنونه د ډیسکټاپ تازه کړو وګورئ که چېرې موږ کمپیوټر ولګوو نو دغسې تازه کړو نو موږ بیا کولی شو پروګرام زر را خلاص کړو او بل موږ سره دا انډو رینیم دلته موږ دغه نوی فولډر راوسته دغه ته موږ نوم ورکړو که غواړو دا بېرته انډو لاړ سو یا شاته یو قدم لاړ سو انډو رینیم سې وکړو ګوره فولډر ترې سو نوم نه ووتو او که دا اوس ډیلیټ کړو که بیا راسو اوس به انډو ډیلیټ راځي دغه فولډر چې موږ نه په خطایي کې ډیلیټ سو غواړو بېرته یې راولو نو موږ رایټ کلیک کوو انډو ډیلیټ وکړو ګوره بېرته راغی او بل موږ سره دا ریډو ډیلیټ دغه موږ فولډر ډیلیټ هم که دلته رایټ کلیک هم وکړو انډو ډیلیټ هم ووهو اوس هم که دومره مهم نه ده مهم معلومات نشته یا بیخي خالي ده که غواړو بېرته یې له منځه بوځو نو ریډي ډیلیټ به وکړو ګوره بېرته له منځه لاړه دا و انډو او ریډو او بل موږ سره دا ډسپلی سیټینګ دلته موږ سره دلته ډیسکټاپ سیټینګونه دي دلته روښنایي یا برایټنس یې تیزه وي پیکه وي
او نایټ لایټ ګوره اوس نټ نه اوس ګوره تېز شو سترګې مو خرابوي که غواړو د شپې مور ته یې واړوو نو موږ دا اپ کوو ګوره لږ ذره پیکاسو او دلته یې موږ سره نور سیټینګونه هم سته دا و ډسپلی سیټینګز او بل موږ سره دا پرسونلایز دغه کوو خپل کمپیوټر شخصي کوو دلته اوس بیکګراوند کې دغه د دې اوس د بیکګراوند عکس وي ورته سالډ کلر یو رنګ وي ورته اوس ډیسکټاپ ته وښیو ګوره رنګ سو عکس له منځه لاړ سلاید شو وي لکه یو عکس ځي بل عکس راځي 10 دقیقې بعد دغه غواړم دغه عکس دغه بل عکس راځي دې ته اوس زه وخت ورکوم څو دقیقو کې راسي یوه دقیقه کې بل عکس راسي لسو دقیقو کې 10 دقیقو کې یو ساعت کې 6 ساعتو کې او یوه ورځ دغه بل عکس راځي د دغې وخت ته ورته انتخابوي او دې نه کولی شئ د بیکګراوند ته څه شي وي وګورئ ډیسکټاپ ته که لاړ شو دلته پیکچر وښیو سلاید شو وښیو دلته یوه دقیقه ورکړو تاسې وګورئ اوس دغه ډیسکټاپ کې یو دغه عکس دا که چېرې موږ یوه دقیقه بعد ورته راسو بیا تاسې وګورئ چې څه خلته رنګ ورته راځي یا عکس څه خلته بدلېږي بل رنګ بل عکس به ورته راسي که چېرې موږ باک لاړ شو دلته موږ سره پرسونلایز کې اوس موږ سره رنګ یې څه خلته وي ګورئ دلته موږ سره مختلف رنګونه دي لکه دلته ګورئ که دغه موږ وښو وګورئ دغه زیړ ده دلته که دا موږ وښو دلته که هغه ته تاریخ ته لاړ شو دا هم زیړ ده دا وښو دا هم زیړ دي اوس د دغې رنګ ته انتخابوي زه غواړم شین دي وي یا اسماني اسماني مې په کار کړ که اوس دلته راسم وګوره دا اسماني سو که دلته راسم دا هم اسماني سو یا غواړم بیخي دې سور وي تاسې اوس وګورئ دا هم سور سو که دلته راسو دا هم سور سو وګورئ یوه دقیقه بعد موږ راغلو د عکس چینج سو ځکه چې موږ هلته سلاید شو کې یوه دقیقه ورته انتخاب کړې وه او دلته موږ سره همداسې نور سیټینګونه دي لاک سکرین دغه بیکګراوند سکرین کې چې دي دغه کمپیوټر وینډو ایل چې وښیي دغسې درته لاک کي د دغې عکس خلته وي پاسورډ شیان ورکوئ دا له دې لارې نه کولی شئ دا و په راست کلیک کې پرسونلایز او بل موږ سره دا اوپن ان ټرمینل د دې نه مطلب دا په ټرمینل کې اوس تاسو ته خلاص کړي دلته تاسو یو ښه کوډ ورکولی نو تاسو د همغې معلومات درکوي نو دې کې موږ کار نه لرو او بل موږ سره دا شو مور آپشن که غواړئ دغه آپشنونو کې تا خپل آپشن یا چې تا ضرورت و هغه دې پیدا نه کړي که غواړئ نور آپشنونه وګورئ نو شو مور آپشن ته یې وکړئ دا خو نور هغه خواته ول ګوره پیسټ هلته نه و ګرافیک پراپرټیز نه و او ګرافیک آپشن نه و نو دلته نه کولی شئ دا نور سیټینګونه وګورئ ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي خو که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه شي والسلام